د مؤمن مثال د یو بل سره په محبت کې یعنی رحم او مهرباني کې نو پکار د چې ټول مسلمانان د دې سره په غم کې شریک شي. که په مشرق کې په یو مسلمان باندې ظلم کیږي د مغرب مسلمانان ور باندې خفه نشي نو د دې ایمان کامل نه دی. حضرت آدم علیه السلام نو د یوې ښځې حضرت حوا رضی الله عنها نه پیدا کړی ای او موږ تاسو مختلف قومونه او قبیلې جوړ کړي دي د دې لپاره چې تاسو یو بل وپېژنئ. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان الله طول قدر من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې یم. زمونږه نننۍ خپرونه هغه هم د مسلمانانو کمزوري پورې تړلې ده چې مسلمانان ولې کمزوري دي او بیا د مسلمانانو اتفاق او اتحاد. ځکه اختلاف د مسلمانانو هغه زیور چې کم دی هغه قیمتي جوهر د انسانانو د خاورو لاندې کی که ډېر هم زورور وي خو دا اختلاف داسې یو شی دی فتفشلوا قرآن وایي وتذهب ریحکم دې سره به ستاسو هغه هیبت لاړ شي ختم بشي. او د مؤمنانو باره کې مسلمانانو باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د مسلم شریف روایت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن مثال د یو بل سره په محبت کې یعنی رحم او مهرباني کې د یو بدن په شان دی، یو بدن غوندي. توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. په محبت کې او په رحم کې او مهرباني کې د یو بدن غوندي دي. او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دا اصول دي کله چې د بدن یو اندام باندې درد وي نو ټول بدن ورسره نا آرامي، ټول بدن شکایت کی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ټول جسد چې ده سائر الجسد بالسهر والحمى، ټول بدن باندې درد وی او تبي اگر چې یو ځی باندې درد وی.
نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا حدیث مبارک ذکر ک د حدیث مبارک تشریح کی علماء کرام بحث کی خصوصا مولا علی قاری رحمه الله. د حدیث مطلب دا دی چې ټول مؤمنان په منزله د یو جسم دي، لکه څنګه چې بدن یو اندام په تکلیف کې وي د بدن، نو د وجود نور ټول اندامونه ور سره په دې تکلیف کې شریکي. دغسې د مؤمنانو کار هم دی. مثال کله په یو انسان باندې مصیبت راشي، په یو مسلمان باندې مصیبت راشي، په یو مؤمن باندې مصیبت راشي، نو په کار ده چې ټول مسلمانان د دې سره په غم کې شریک شي او د دې مصیبت د لرې کولو کوشش وکړي. ځکه مولا علی قاری رحمه الله فرمایي كذلك المؤمن كنفس واحدة اذا اصاب واحدا منهم مصيبة ينبغي ان يغتم جميعهم ويهتموا بازالتها عنه. دغسی د مؤمنانو مثال هم دی. د یو نفس مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی دی، یعنی که چیرته په دوی باندې درد وي نو ټول من آرام وي. که په یو باندې یو اندام باندې مصیبت راشي، مثال په یو مؤمن باندې په یو منطقه کې مصیبت راشي، نو یوازې داسې نه ده، بلکې په دغه مصیبت کې ټول ور سره شریکي. څنګه چې د بدن د یو اندام د درد د وجې نه ټول اندام په شکایت باندې وي، دغسې که یو مؤمن مسلمان په یو منطقه کې په تکلیف وي، باید چې ټول مسلمانانو سره په نور منطقو کې په تکلیف وي. دغسې یو بل حدیث مبارک کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، دا روایت هم د مسلم شریف دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. د مسلمانانو مثال د یو سړي په شانته دی. ولکه موږ تاسو فکر وکړو نو رب یو دی، دین یو دی، نو خو ټول په یو رقم دي. او د یو مؤمن مثال ځکه ورکوي کرجل واحد وی وجه دادا ان اشتکا عینه اشتکا کله. که څوک د سترګې نه شکایت کوي نو ټول بدن په شکایتي، یعنی که سترګې درد کوي ټول وجود ناقراري. او که چیرته وای نشتکا رأسه اشتکا کله، او که چیرته سر په درد وي د هغې نه بدن په شکایت کې، نو ټول بدن ور سره په شکایت کې ټول. نو دا موږ تاسو ته یو ښکاره درس دی چې مؤمنان دا د یو جسد مثال لري، او باید چې د یو جسد مثال غوندې ځان جوړ کړي په همغې باندې چې څنګه رسول الله مبارک مثال ورکړی چې دقسې دا مثال دوی رښتونی وګڼي او دغسې خپل درد او غم شریک وګڼي. الحدیث مبارک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د مؤمنانو مثال ورکوي، د مؤمنانو مثال ورکوي. دا روایت د بخاری شریف ته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ذکر کئی. رسول اللہ مبارک او فرمائل المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یو مومن د بل مومن د پاره د آبادی غونډه ده چې د آبادی بعضی حساب بعض نور حصو لره مضبوطی او قوی کوي. دغه سه مثال ده. یشد بعضه بعضا، بعضی د بعضی مضبوطی
بعضی حصہ نور لرا مضبوطی اور راوی بیا ذکر کئی اگر حال دا نبی علیہ السلام ذکر کئی دا نبی علیہ السلام اگر فعل مبارک دلتا ذکر کئی چی دلتا بیا سو اکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ادوانا دا لاس گوتی پا بلکی ورک للے وشبک بین اصابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا گوتیو پا بلکی ورک لے چی دقا سے یو بنیاد بل لرا مضبوطی او بل لرا مضبوطی ندغا سے مومنانم دی دغا سے مومنانم دی چیو بل لرا مضبوطی نو مومن بسی دا بل مومن دا پارا بمرستا کون کیوی ملگره بیوی آگے دا پارا بمرستا کون کیوی وشبک بین اصابعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو فرمائل گوت مبارکی یو پا بلکی ورکڑلے ہم دے دا پارے ورکڑے پکیشی دا مومن مثال دا غصے دے نو دے احادیث مطلب علماء کرام بیانی چی مسلمان با پا دینی یا دنیاوی کارونو کے دیو بل پا امداد سر قوت حاصلی قوی انسان با کمزور ازان سر جگئی اگر با ازان سر جگئی نو دین با یو غٹ قوت جوڑ شی سقات وی نبی علیہ السلام اول د مومن تشبیه د یو مکان سره ورکړي د دې ټولي حصے د یو بل سره یو ځای او مکان مضبوط کړی وي دغه شان مسلمانان به هم متفق وي او یو بل به مضبوطی کما ان بعض البناء یقوی بعضه صاحب د مرقات وی لکه څنګه چې بنیاد یو دیوال بل لره مضبوطی یو د بل سره پیوست شي دغه سه مسلمان با یو د بل سره پیوستی د یو بل مرسته وکي د یو بل درد به درد کوي همدغه وجه ده چې علماء لیکل کړي دي که په مشرق کې په یو مسلمان باندې ظلم کیږي د مغرب مسلمانان ور باندې خفه نشي نو د ایمان کامل نه ده باید چې خفه شي پی بعض خلک خپل قوم ته ډېر درون ګوري خو د بل قوم ته بیا په هغه نظر باندې بیا نه ګوري شریعت مطهره د دې منع کړې ده جبا یوازې د بیان ذریعہ ده او قومیت یوازې د پیژندلو ذریعہ ده نو د دې په وجه به مسلمانان خپل منځ کې اختلاف نه غورځي دینه به اصولی جګړه نه جوړي اختلاف به نه جوړي ځکه الله رب الجلال فرمایي یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اے خلکو مونږ تاسو ټول د یو سړي حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو د یوې ښځې حضرت حوا رضی الله عنها نه پیدا کړی ای او موږ تاسو مختلف قومونو او قبیلې جوړ کړي دي د دې لپاره چې تاسو یو بل وپیژنئ بشک پتا سو کې ډېر معزز د الله په نسبت هغه څوک دی چې هغه پتا سو کې ډېر متقی او پرهیزګاری ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین پتا سو کې هغه څوک دی چې د تقوادار ای
نو علماء کرام لیکي چې د دې آیت نه دا معلومه شوه چې خلکو د مختلفو قومونو مختلفو قبیلې جوړېدل اصل مقصد تعارف ته ګوره، یعنی دا خلق په دې سره یو بل وپېژني، دا د فلانکي قوم او د فلانکي قبیلې د خاندان او د فلانکي ډلې خلق دي. دا د شرافت ذریعه نه ده، بلکې د شرافت ذریعه تقوا ده. پچا کې چې څومره ډېره تقوا وي دومره به د الله تعالی په نسبانې دغه انسان معزز وي. کاره خبره ده که دا انسان پښتوني، که دا فارسي زبانه، که دا دری زبانه، که دا بلې ژبې سره تعلق لري، بلې سره تعلق لري، دا مهمه نه ده، مهم شی تقوا ده. مهم شی هغه تقوا ده. د ژبو او د رنګ اختلاف دا هم یوازې د پیژندلې ذریعه ده. بس ډېر خلک مونږ تاسو ګورو بعضې ژبو ته یا بعضې تور رنګه انسانانو ته ډېر سپک ګوري، خندا ور پورې کوي، حالانکه ژبو ته سپک کتل یا بعضې تور رنګه قومونو والا خلقو ته سپک کتل دې کې د کفر خطره ده. علما لیکي ځکه دا مختلفې ژبې مختلف رنګونو والا خلق الله پیدا کړي دي او دا د خپل معرفت ذریعه ګرځولې ده. د دې په ذریعه باندې به خلق الله تعالی وپېژني. الله رب الجلال فرمایي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. دا الله د نخونه یو نه خدام ده، د اسمانونو ازمکه پیدا کول، ستاسو د ژبو رنگونو اختلاف هم ده. بشکه په دې کې د پوهه خلقو د پاره نخې دي او دلیلونه دي. لہذا د چا ژبې پورې خندا کول یا د چا رنګ پورې خندا کول تاسې وګڼه چې گویا د الله جل جلاله د نخو سپکاوی کول دي او دا سخته ګناه ده. بلکې د الله جل جلاله د نخ نه انکار کول خو کفر ده. بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تر قیامت پورې راتلونکي ټولو قومونو او ټولو انسانانو دپاره پیغمبر ده. اوس که هر ژبې والا کس ایمان راوړي نو هغه به کومه ژبه وایي؟ هغه به ضرور همغه ژبه وایي چې کوم د قوم دی. نو لہذا چاته د ژبې په وجه یا د رنګ په وجه باندې سپک نسبت کول شریعت مطهره دا منع کوي. الله رب الجلال دې موږ تاسو قدر کوونکي ټول انسانیت جوړ کړي، بالخصوص مسلمانان او علما. الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ استاسو د ټولو زندگی د شریعت موافق نصیب کی. قیمه په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.